كيف تعبدون غير الله څنګه تاسو عبادت غیر الله کوي دا معنا شو دا دومره موږ د دې رکوع په اول کې ویلو چې دې رکوع یو موضوع د بیان النعم د الله د نعمتونو بیان چې دومره نعمتونه د الله دی الله وی کیف تکفرون څنګه تاسو انکار کوئ بالله د الله نه څنګه تاسو کفر کوئ په الله باندې څنګه تاسو عبادت د غیر الله کوئ شرمېږئ به نو شرم بدل نه درځي دومره نعمتونه د الله تعالی کړی دي او دا ور پرېدا نور واو کنتم امواتن حال تاسو نو وی او کنتم وی تاسو امواتن نش فاحیاکم الله شتکړی څنګه الله شتکړی نو وی تاسو فاحیاکم الله شتکړی د خپل مېندو په خیر وګي ثم یمیتکم بیا الله تاسو لمر راولي ثم یحییکم بیا الله تاسو ژوند کی ثم الیه ترجعون بیا ودی الله تاسو پس کولای کیږي دی آیت وګورئ د دوو مرګونو او د دوو حیاتونو ذکر دی پکې کنتم امواتن یوم مرگ ثم یمیتکم دو مرگنا بیا راځه حیات فاحیاکم یوم مرگ ثم یحییکم دو حیاتنا او دو مرگنا دا من دو مرگونه دي زمونږه او دو زمونږ سدي ژوندونه دي یو زمونږ مرګ هغه چې موږ نو یو مرګ زمونږ د کوم چې روان دي په موږ باندې الله دې ایمان سره ټول ورکی او یو ژوند زمونږ د چې موجوده ژوند دی یو ژوند زمونږ بل روان دي چې الله تعالی په آخرت کې موږ ژوند کې یو جنت او جهنم کې به حیات دو ژوندونه شو او دو مرګونه شو سورۃ مومن راواړه آیت نمبر 11 البته خبر به خي آسان شي 24 پارہ کی مومن 11 نمبر آیت اللہ فرمائیں قیامت کے منگ اعتراف کو سب وایو قالوا وبوی دا خلق اعتراف بو کہ ربنا ہے زمن ربا دا کافران به اعتراف د جرم کوي ای زمن ربا امتنا سنتین من د دوزل وجلو واحییتنا سنتین دوزل درا ژوند راکو فاعترفنا بذنوبنا من اعتراف د خپل ګناهونو وکړو بالکل موږ منو چې موږ ګناګار یو فهل الى خروج من سبيل آیا وتلو تسلاشتو کنشتا لار توفا سورۃ مومن کې مرال چې دوه ژوندونه دي او دوه مرګونه دي په دې سورۃ البقره کې مرال چې دوه ژوندونه دي دوه سدي مرګونه دي خدلتا او دا په دې یو بل آیت کې به ان شاء الله راش سورۃ مومن کې هم دغه اخو راځي په 15 نمبر آیت ثم انکم بعد ذلک لمیتون د دې ژوند بعد پتا سو بل مر روان دي ثم انکم بعد ذلك لمیتون بیا پتا سو دین بعد مری ثم انکم یوم القیامه تبعثون بیا د قیامت پر ځواني بیا را پاسولې کیږي وګوره مر روان دي باس بعد الموت بیا شتا سورۃ زمر آیت نمبر 30 کې براش انک میت و انه میتون تمری داخلك بمری ثم انکم یوم القیامه عند ربکم تختصمون بیا پتا خپل رب دربار کې ورسره جګړه کوي د دې آیتونو د سورۃ مومن 11 نمبر 15 نمبر سورۃ زمر 30 نمبر او د دې سورۃ البقره آیت نمبر 28 تر دا معلومه شولا چې دوه مرګونه دي او دوه ژوندونه دي خدلتا دا مزه کول دی سوال لذي سوال دا دی چې د دین خو د دې معتزله او مذهب ثابت شو یا جماعت المسلمین ولا چې کوم خبره کوي چې خبر کې نه ژوند شتا نه پکې عذاب شتا نه پکې نعمتونه شتا بلکې دا مرګ او دا غینه بعد بیا آخرت کې دی او د قبر دا حیات نه مني او لکه معتزله نه مني او ابو د دې لپاره یو مثال پیش کړي د سورۃ یاسین آیت مبارکه چې هغه ځای کې به وایي چې کله الله رب العالمین د اسرافیل علیہ السلام په خپل باندې شپېلې وਹੀ یقولون من بعثنا من مرقدنا دی وایي چې چا موږ را پاسولو د خپل خوابګاهونو نه نو قبر ته خوابګاه وي خوابګاه دنه معلومه ده شو چې قبر کې خوب دی مزید پکې پدې کې ژوند چیرته دی د دې آیتونو معلومه ده چې قبر کې عذاب نشتا اور دلته الله چې دوه مرګونه دي دوه ژوندونه دي او سورۃ مومن کې الله فرمایي سورۃ زمر کې الله فرمایي نو د قبر کې عذاب نشتا او قبر کې نعمت نشتا او په قبر کې حیات نشتا مونږ وایو چې په قبر کې حیات شتا د قبر ژوند شتا او دارنګي ورسره په قبر کې نعمتونه هم شتا او په قبر کې عذابونه هم شتا دا زمونږ عقیده اهل سنت والجماعه وعذاب القبر للكافرين ولبعض اصوات المؤمنين حق عقیده کتابونه کې مداري دا په حدیث باندې ثابت ده دلته د دې دوه جوابونه کوم یو جواب بعض علماء د دې آیت نه کړی دی د دې آیت نه دې څه کړی دی چې نه په دې آیت کې خو دوا حیاتونه نه دي درې حیاتونه دي څنګه ګور ورته وي
فاحیاکم یو حیات ثم یحییکم دو حیاتا ثم الیه ترجعون درې حیاتا و دا دریش دا خدری دی الله شتکړی یو ژوند شو بیا الله ژوند کړی دا دویم شو او ثم الیه ترجعون د دې حیات بعد مرګ دی او دا غنه بعد ثم الیه ترجعون بیا الله واپس کولای کیږي دا خدری شو بیا دا خدری حیاتونه شو دغه معلومیږي دا چې د دې احیاکم د ژوند حیات مراد ده د ثم یحییکم بیا د خبر دا مراد ده ثم الیه ترجعون قیامت کې دریم حیات ده دا دین علماء ثابت کړی دا اگر چې دین هم ثابتېږي او بعض علماء په دې باندې بیا واپس رد کړی چې دین ځکه نه ثابتېږي چې بیا په دې کې مشکل بل اعتراض هم راځي د څه باندې کو چې د ناوینه پټېدو د باران نه پټېدو د ناوینه د مشپارش دلته بل اعتراض راځي هغه اعتراض دا دی ګوره چې موږ دا ومنو چې دلته درې حیات دي بیا به درې مرګونه منو چې درې حیات منو بیا به درې مرګونه منو نو درې مرګونه په قران کې ذکر دی په حدیث کې ذکر دی ځکه هر ژوند مرګ غواړي کنه دلته د دوه مرګونو ذکر دی په مؤمن کې دوه مرګونو ذکر دی په زمر کې دوه مرګونو ذکر دی نو بیا خو دلته چې درې حیات منه درې مرګ کو سره منه د دې وجه موږ وایو چې په دې ځکه د عذاب قبر بحث نشته او دا دین ټول په یو آیت کې نه ذکر شوی او کسو به دلته ثابت کا زبر ته په دې ځکه ته مون ثابت کا ته کې زکات ثابت کا ته کې حج ثابت کا ته کې جنت ثابت کا بلکې هغه نه ثابتېږي او دا یو حدیث نم ټول دین نه ثابتېږي چې په یو حدیث کې لکه دا حدیث دی چې صلاه الجماعه تفضل صلاه الفرد په دې کې د مون ذکر دی په دې کې زکات ذکر نشته نو ټول قران په یو آیت کې را باندې ټول دین په یو آیت کې نه را باندې او ټول دین په یو حدیث کې نه را باندې په دې کې صرف او صرف د دنیا او د آخرت د ژوند او د مرګ ذکر دی او نور احادیثو کې د عذاب قبر ذکر بیا شته او دا غي جواب هدا دی چې د کافرانو پرواز لږ ډیر زیات اوچت دی کنه د مشرکانو پرواز اوچت دی څنګه د مشرکانو پرواز اوچت دی لکه زه به دا غي مثال ویم ساده یو سړی دی دا دومره تیز تبه دا دومره درد دی به دومره درد چې هغه ټینګې دی نشي ټینګې دی او هغه چې په درې کسه چا نیولې نه نو بس وي سر مې موچاو دو پی مې مړې ختم شولې وچاو دلیو بلا مې کټ شولا او دا چغي وي په دا ټیم کې خلک چې ډیسپلین ولا په بوګي واچوي دا ولور کې دا بخشي دا څوک کوي هیڅ چرته څوک نه کوي نو څوک په دا ټیم کې پینډال ورکوي بلکې په دا ټیم کې له خطې سي ګولې ورکوي او یخې کوي او چرته وته انجکشن وکړي چې په حال دا درد را کنټرول شي نو کافرانه اخرت نه مني کافر او مرګ نه بعد لا ژوندون شتا نو الله به ول هغه غټه خبره مني په دې ځکه الله هغه غټه خبره ذکر کوي هر چې د قبر عذاب دی د قبر عذاب په ډوکی خبره ده چې اول دغه ومني نو ورسته به دا مني نو په دې ځکه د قبر عذاب نه ذکر شوی ځکه تذکره او خطاب ټول کفار سره دی کیف تذکرون خطاب کفار ته کوي مونږ نه کوي نو په قبر کې عذاب شته څنګه شته دغه دلایل وره یو دلیل په صحیح مسلم مسند امام احمد کې او دا حدیث مشکات کې موجود دی عذاب القبر کې مشکات هم نقل کړی دی د مسلم شریف حواله وا رسول الله صلی الله علیه او ملګری وسره دی بلار کې شپږ خبرونه دي شپږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ول دا کسان پیژنې ویل او موږ یو کسل پیژنې دا څوک دي ول دا د کفر په حال کې مړ دي د شرک په حال کې مړ دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې دی باندې عذاب دی د قبر او ویل چې ان هذه الامه تبتلى في قبورها په دې امت باندې په خپل قبرونو کې امتحان کیږي او بیا وی فلولا ان تدافنوا که زما صدایر نه وي چې تاسو خپل قبر مړی نه خولې لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه ما به الله تسوال کړي چې الله په تاسو د قبر د عذاب واوري چې زه اورما نو ګور نبی صلی الله علیه وسلم د عذاب قبر واورېدو او الله ته وخودو الله تعالی وحی بزر باندې خودلا د شپږ کسان په عذاب کې اختری او حدیث د مسلم شریف دی صحیح الاسناد حدیث دی او نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې زه اورما تاسو مې اورولې وي د قبر عذاب شته دې سره سره په مسلم شریف کې بل حدیث دی نبی علیہ السلام تعوذوا بالله من عذاب القبر صحابه کرام ته ویل چې تاسو د الله نه عذاب شته دریم نمبر په دې مشکات شریف کې حدیث دی حضرت عائشہ رضی الله عنها عذاب القبر باب کې حدیث دی حضرت عائشہ فرمایي زمون کوي وخزر علی یهودیه خزوا زمانه سو غختل ستپوس را نکون مولا جواب ورکو هغه سي چې غختل مطالبه مولا سر کړه ملمات وی چې عائشہ الله د قبر د عذاب نه وساته اعاذك الله من عذاب القبر حضرت عائشہ تر دې وخت پورې دا پته نه و چې قبر کې عذاب شته ځکه نبی نه وعده شاید شوی دی نو نبی رسول الله چې ما خمران ورته رسول الله ویل خزر غل و يهوديا او ما ته خود سي ویلو چې اعاذك الله من عذاب القبر الله د قبر د عذاب نه بچا نبی رسول الله او عائشہ عذاب القبر حق قبر عذاب حق دی
حضرت عائشہ فرمایي د دین ورستو ما د نبی صلی الله علیه وسلم دعاګانو ته بکتل خامخه به دا دعا کوله چې الله تعالی د قبر د عذاب نه پناه غواړم، د قبر د عذاب نه پناه غواړم. نبی صلی الله علیه وسلم باقي دعا وکوله. د دې سره یو حدیث ته دام په مسند احمد او مسلم کې ده. نبی اسلام فرمایي ان هذه القبور مملوءه ظلمه، ان هذه القبور مملوءه ظلمه. دا قبرونه د تیرونو ډک دي، تیرونه ځکه چې دا تند او کنه د پاسه به تختی کې دي تیری دي پکې. او بیا نبی اسلام ان الله ينورها لهم بصلاتي عليهم، او یقینا الله تعالی زما په دعاګانو زما په منځونو باندې د دوی د پاره د قبرونو روښانه کنا جنازه ولیکو. دا منګ الله ته جرګه کو چې الله تعالی قبر پراخه کا او جنازه غټي غټي کول پکار دي. غټي غټي جنازي چې ډېر ډېر دعاګانې درته یادي او چې خېخه دعاګانې سره یو غاړي چې الله تعالی قبر پراخه کا، الله رحم مولا وسره وکا. نبی رسول الله وکړي د دعاګانې کوي، دې د دعاګانې وکړي. او دې سره مشکات کې بل حدیث ته چې نبی علیہ السلام پرون بیان کړی مو. نبی علیہ السلام روان دي دو قبرونه دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دو کسان دي ته باقاعده عذاب ملويږي او ما يعذبان فی کبیر، او په غټو ګناه کې ورته عذاب نه ملويږي. د دې په ذهن کې وړي وړي خطاګانې وي، غلطیانې وي. یو بس کار کو اما احدهما فلا يستنزه نفسه من البول، ځان به د دشمن یاد نه ساتو، بل ځان خپل کپڑے به مزه کوي. واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، او دی بل وسکار کو د بچولیانی کولې ګور د چغلې په وجبانی او د امتیازونو ځان ساتلو نه ساتلو په باندې عذاب ملويږي. حدیث راځي استنزه من البول فان عامه عذاب القبر منه، تاسو ځان وساتئ د امتیازونو ځکه عام عذاب قبر د امتیازو د وجه ناراضي. نو دا ډیر احادیث نور موجود دي، یو څو مستر پیش کړل نور په دې کې بشمار احادیث دي. دا عذاب قبر احادیث په تواتر را رسیدلي دي. تواتر د دین انکار کول دا لوی ګناه ده. دلته یو سوال دی مشهور چې په قبر کې عذاب څنګه دی؟ ځکه هر چاته قبر نه ملاويږي، بل دا مسلمانان یا عیسایان څخه خاص خلق دی چې هغه دې به کې خخی. نور هو داسې خلک هم شته اندوان خپل مړی وسیزي او د هغې غیروالی په درې ګنګا کې واچوي چې بس لاړ خبره ختمه شوله، یا لاش خلک اوبو ته واچي میان یې وخوري، یا په جاز کې اور ولګېدو هغه لاش ختم شو، مرغو یو انسان لاش یې وخوړو، دته به عذاب څنګه ملاویږي؟ د دې وجه نه یو سوال دی چې دا عذاب روح ته ملاویږي او که بدن ته ملاویږي، یا دا نعمت به روح ته ملاویږي که بدن ته ملاویږي؟ نه علامه آلوسی بغدادي حنفي رحمه الله ویلي دي روح المانی کې چې دا عذاب دا څومره چې عذابونه دي او یا دا رحمتونه دي نعمتونه دي، نو دا به ملاویږي چاته؟ دا روح ته ملاویږي، روح ته ملاویږي، روح ته. او بدن ته ځکه نه ملاویږي چې د بدن پته نه لګي، کله په قبر کې شته کله نشته، کله په سمندر کې دی، کله مې خوړلی دی، کله مرغو خوړلی دی، کله یری شوی دی. نو علامه آلوسی ویلي دي چې دا روح ته ملاویږي، روح ته، او بدن ته نه ملاویږي. او دا غي وجه یاد ساته وای دا یو د دنیا دا ژوند دی، یو د قبر دی، بل آخرت دی. په دنیا کې اصل ژوند د بدن دی، روح دا غي تابع دی. خلق خپل خېټه لفن ور کوي، خلق خپل ځان باندې خرچې کوي، خپل ځان برابرې، خپل بدن جوړي، ځان خپل کوي او خبرونه کوي، روح دا غي تابع وي. په قبر کې روح اصل دی او بدن دا غي تابع دی، ځکه بدن خو خوري شيستا. او په آخرت کې بدن او روح دواړه اصل دي، بدن او روح دواړه اصل دي. نو په دې وجبانه په قبر کې وای روح ته ملاويږي عذاب او بدن ته ملاويږي. دویم نمبر علما فرمایي چې نه، بدن ته ملاويږي، بدن ته، روح ته ملاويږي، بدن ته ملاويږي. خو دریم نمبر صحیح خبره ده، صحیح خبره چې بدن ته هم ملاويږي او روح ته هم ملاويږي، دواړه ته ملاويږي، بدن ته ملاويږي او روح ته ملاويږي. دا سوال ذهن ته راځي چې بدن ته څنګه ملاويږي؟ دا خو د انبیاء بدنونه صرف نه خوري کیږي، یا د بعض علماو د شهیدانو دا بدن نه خرابېږي، نور عام طور باندې ختم شي. دې ته څنګه عذاب ملاويږي؟ یو خدا دې چې دې روح له الله بل بدن ورکړي. یو جواب یاد ساته، روح او بدن دواړو ته ملاويږي، خو روح ته ملاويږي بالذات مې د قبر کې روح اصل له بدن الله له بل ورکړي. ته به دا څنګه کېدې شي؟ نو دې څه کېدې شي؟ حدیث دې کنه چې د شهیدانو روحونه وبس کی، حدیث مورد لري د شنو مرغو په ججرو کې وي. نو شنو مرغې بل بدن شو کنه. په مسند امام احمد کې راغلي دي، په نسائی کې راغلي دي چې د عام مسلمان روح الله د عام مرغې په ججرو کې اچي. نو ګوره نوې مرغې، نوې شنه مرغې، دا بل بدن شو کنه. الله تعالی دی روح له بل بدن ولا ورکی، مرغې ته جوړ کی، خپل توتی ته جوړ کی. نو دا الله تعالی ول بیا نعمتونه ورکي او دا رنګ غلا عذاب ورکي. او دویم نمبر دا دی چې کدا بدن خاورم دی، خو بیا هم د دې روح د بدن سره کنیکشن دی، ځکه روح خبره تللی دی او بدن دلته پروت دی. د روح او د بدن خپل مس کنیکشن دی. لکه دلته نمبر میلاو کې پاتې مرګره کې په امریکا کې دا سره خبرې کې دی، یو د سیم د بل سیم سره کنیکشن دی. او دا غي مثال علما د څه بیانې لکه سړی
بعض خلک عذاب قبر نه مني وي قبر عذاب څه دا قبر خلدا ډېر کرته خلک د خپل قبر بار کولاو کی بار قبر خلک کولاوي کنه د بجلی چې سوکونی سن به خلک ټیم پټیم باندې ګوري چر دا چې ته ژوند شوی نه نو دا خو چې سړی کله وګوري بالکل څنګه چې پروت او څنګه خخړو اب کشانی پروت دا خو فزیدل هم نه څنګه بدی کې ماران دي څنګه بدی کړه مانان دي داغه جواب دا دی استغفار به سړی ودی او هغه په هوا باندې الوزي د سکیږي کنه په خو کې سړی په هوا الوزي او بس استغفار ته پروت دا خو په هوا نه الوته ګوره دا خو د روح الوته دی اصل کې مزید روح کوي خود دینه خوند بدن اخلي کله چې سړی را پاسه مړ ول را پاسه مزید مې ګوري په هوا لوته مجدد کې مبلم بل به چرته په بنیر کې یا پسین کې یو دا شو دې نمبر دا چې استغفار ته سړی پروت دا بچا پړانګو باندې سرکړې سمې هوي چې به یو منډم کړی دي شواله دا ګوره ته نه محسوس استغفار ته پروت دی خو ته اړو محسوسینو او د قبر عذاب په عقل باندې نه معلومي دا په روح دا په وحي باندې معلومیږي په وحي باندې معلومیږي او بدن او روح ته عذاب ملاویږي مثال می درته بار ویلې مو مشایخ دغه مثال بیانې چې بدن ته روح په عذاب ملاویږي روح ته څنګه ملاویږي ولی ځکه که روح وای چې دا ګناه خو مانه کړی دی بدن کړی دی الله پاک ته وای او بدن به وای چې الله تعالی ما خو دې کړی ما ولې عذاب راکې مثال به دای لکه یو سړی دی د چور زی دی خوبانو یو ړوند دی او یو ګډ دی او الله لاله ړوند او ګډ او زړی شوی دی چې راځي زو اخر ورځ او سبب روزي او خلا کول پکار دی خوبانه برابر شي برابر ړوند و چې زه خو نه نو ګډ وې زه فتلې نه شمه ړوند وې زما دی پښاکم او ګډ ته تیرا تخایا زما ته لار خایا نړونو روان دي سړی بوګه کړی دی او ګډ وته لار خې د سې زلاړ د خلای وکړه اوس الوچو والا یا خوبانو والا مالک پر ایخ شوراغه دوانې مونږ ول نو ګډ ورته و چې زه خورات لینه شوم اړون و چې مالې دینه شو نو ابي پریدي دوانه وې کوي وې دوانه وې اړون ته وې چې تاولې پښاکو او ګډ ته و چې تاو ته لار ولې خودله نو دوانه ورای سار کې دوانه وګره وې دغه مثال دا دی روح او بدن د یو بل سره مضبوط کنیکشن دی روح بغیر د بدن نه روح نه دی او دوانه بسره یو دغه شته تلو کنیکشن شته دای مطلب شو کیف تکفرون بالله سنگ تاسو انکار کوي د الله نه سنگ کو عبادت کوي د غیر الله کنتم امواتن حال لري تاسو نوې فاحیاکم الله اشتکړی ثم یمیتکم بیا بل تعالی تاسو مړکی باقی مرګ باندې ثم یحییکم بیا بل تاسو ژوند کی ثم الیه ترجعون بیا بل تاسو الله ته واپس کولای کیږي